السلام علیکم د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. صدیقي وایي د طالبانو له وروستیو بریدونو ښکاري چې سولې ته ژمن نه دي. حکومت وایي چې په هیواد کې د جنګ پای ته رسېدو ته په بشپړه توګه ژمن او د سولې په برخه کې له خپل لوري ټول اقدامات کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د څرګندونې د وسلوالو طالبانو د هغې اعلامیې په ځواب کې کړي چې نن یې خپره کړي او پر پرمختګ یې تور پورې کړی چې د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. صدیقي وایي د افغانستان دولت په هیواد کې د جنګ پای ته رسېدو ته کاملا ژمن دی. د سولې د تامین د تاوتریخوالي کمېدو او طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو شمېر طالب وسلوالو سره د آزادولو د فرمان صدورو په ګډون ټول عظیم اقدامات عملي کړل او مذاکره کوونکي پلاوی هم وټاکه. هغه زیاته کړي په دې وروستیو ورځو کې پر خلکو او د هیواد د امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتولې او دا وښوده چې طالبان نه یوازې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي بلکې د خلکو او افغان دولت پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي. د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ او نورو دوستانو سره یې شیر کړئ. د نویو تازه او مهمو خبرونو سره پاتې شئ. ډېره مننه.